دلته جنگ دلته جګړې دي دلته مرز اخترا خړګردونه د مرچي دي دلته مرز اخترا خړګردونه د مرچي دي دلته مرز اخترا دلته جنگ دلته جګړې دي دلته مرز اخترا خړګردونه د مرچي دي دلته مرز اخترا خړګردونه د مرچي دي دلته مرز اخترا د نکریزو د بنګړیو ډالې د بال کلی ته یوسا د نکریزو د بنګړیو ډالې د بال کلی ته یوسا د نکریزو د بنګړیو ډالې د بال کلی ته یوسا پسرو وینو زمکه سری دی دلته مرز اخترا خړګردونه د مرچي دي دلته مرز اخترا خیره بنسټ قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې درنو ملګرو نن 13مه روژه ده یو ځل بیا د ننګرهار ولایت د کانال شپږیشتمې ولې ته راغلم په شپږیشتمې وله کې د هغه کاکا خواته راغلم د کوم کاکا ویډیو چې تاسې دغه پرون ولیده پرون 9مه روژه وه موږ ورته راغلي وو دا یوه اړمنه کورنۍ وه دغو ماشومانو ته یې نه د اختر دپاره څپلۍ اخیستې وې نه یې جامې اخیستې وې هېڅ یې نه و نور خوراکي توکي تاسې ټول حالات په هغه ویډیو کې اورېدلی شئ نن چې موږ راغلو ډېر زیات خوشحاله شو د ماشومانو په لاس کې تیارې خپلې جامې هم دي څپلۍ هم دي دغه وړوکې ګلالۍ ګورې د دې بنګړي هم شوي دي څپلۍ او ډېره ماشاءالله خوشحاله ده د ټول لمسیانې خوشحاله دي ولې چې دې ته مو د هغه ورور مرسته راوړه کوم ورور چې د کونړ ولایت نه 15,000 افغانۍ رالېږلې وې نو انشاءالله بیا به هم ورته راځو که تاسو چېرته مرستې وکړې اوس هم یو ورور راته 10,000 کلدارې په زکات کې راکړي او په دې لاره کې چې اوس راتلو یو زر کلدارې بل ورور هم راکړې نو 11,000 روپۍ مو اوس ورته راوړې نن 13مه روژه ده که بقایا څه ورکره خلاص وي نو د کانال په شپږیشتمې وله کې دی لنډ به مارکو بازار ته وځي او بقایا سامان به هم راوړي نو الله رب العزت دې ټولو ملګرو ته د بېل بېل روپۍ نیکې بدلې ورکړي ستا څه نوم دی سمیع الله دې نوم دی او څنګه خوشحاله یې که نه یې خوشحاله اختر ته خوشحاله یم نن خوشحاله یې دې نه مخکې خفه وم ولې جامې او شیان جامې او شیان دې نه وو اوس خو انشاءالله ټول خوشحاله یې که نه ټول خوشحاله یاست دی ته هم خوشحاله یې ډېره خوشحاله یې دا څه شی دی دا بنګړي دي او دا دی چپلاکي اوس خوشحاله یې اختر ته ډېر ښه 15,000 او 15,000 10,000 او زر دا نور 11,000 روپۍ یو په زکات کې راکړي او 10 روپۍ په دې لاره کې ډېر ودان خدای دې سره وکړي الله تعالی دې کامیاب لري الله تعالی دې بچو د غم وساتي تاسو ټول دې خدای روغ او جوړ او صحیح سلامت کور ته بخیر ورسول مننه خوشحاله اوسئ تاسو ډېر زیاته مننه مهرباني اوس ما د بچي ډېر ښه په دا تاسو چې راغلی یو دا مرسته مسه وکړئ دغه جامې چپړې بنګړي دا هر څه یې وشول نن ډېر خوشحاله دي مټیان مې هم راوړي پرون چې تاسو راغلئ مټیان مې هم راوړو چڼې مې هم راوړي چڼچور مې هم راوړو پلي مې هم راوړو دا ستاسو د خدای کومک ستاسو کومک بس دا هغه چا کومک چا چې موږ سره مرسته کړې ټول ډېر ودان ټول ډېر ودان موږ فقط د هغې ورور امانت تاسو ته رارسوو ټول ډېر ودان قدرمنو ملګرو خپلې مرستې موږ سره دغسې جاري وساتئ انشاءالله تعالی دغسې حقدارو کورنیو ته به لاس په لاس رسېږي دا کاکا موږ بیخي ولا بیخي پېژاندو نه سم د لاسه راسره په لاره کې مخ شوی نو الله رب العزت دې ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي تاسو ته هم د دې بېل بېل روپۍ ډېرې بدلې درکړي ډېره زیاته مننه په دې وجه پښتانه شو خاورې